سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکي. د هرات د زلزله ځپلو ناوړه وضعیت. یوناما په افغانستان کې د طبیعي پیښو له قربانیانو سره د نړیوالې ټولنې د لا ډېرو مرستو غوښتنه. د مسکو فارمټ غونډه. قومي وایي د افغانانو د کډوالۍ مخنیوی د دې غونډې د بحث یوه برخه. د فرانسې پولیسو یو افغان د ترهګریز برید د طرحې په تور نیولی. د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا. د چین لومړی وزیر پاکستان ته سفر کوي. او علي بلال د مستر اولمپیاد د بدن ښکلا په سیالیو کې دویم مقام وګټ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یوناما وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبیعي پیښو له کبله ګڼ شمېر هیوادوالو ته سخت زیانونه اوښتي دي. یاد دفتر د یکشنبې ورځ په ایکس پاڼه کې د ناورین ګواښ کمښت نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هیواد کې د طبیعي پیښو له قربانیانو سره لا ډېرې مرستې وکړي. څو ورځې مخکې هم یوناما ویلي وو چې په هرات کې د مرګونې زلزلې یو کال وروسته لا هم د دغې زلزلې ډېر شمېر زیانمن شوي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نوموړي سازمان په وینا افغانستان د طبیعي پیښو له پلوه ډېر ځپل شوی دی. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د اکتوبر 14 د ناورین ګواښ کمښت نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. سږکال د زده کړې د ناورینو د ګواښ په کمښت کې د ځوانانو د ژغورنې لاره د دې ورځې شعار ټاکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي چې د مسکو فارمټ غونډې د بحث یوه برخه د ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ څپې مخنیوی و. ایرنا خبري اژانس د یکشنبې ورځ د قومي په حواله راپور ورکړی چې د ګاونډیو هیوادونو استازو په دې غونډه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د جدي مبارزې او د هیوادوالو لپاره د ښه ژوند پر برابرېدو ټینګار کړی دی. دغه په وینا له نړیوالو تحولاتو سربیره لا هم د افغانستان موضوع د سیمې هیوادونو د اجنډا سرټکی دی. د یادونې ده چې د افغانستان په تړاو د مسکو شپږمه غونډه څو ورځې مخکې د طالبانو چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د استازو په حضور کې جوړه شوې وه. د دغه غونډې په وروستۍ اعلامیه کې ګډونوالو هیوادونو د افغانستان کې د امنیتي وضعیت او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترهګرو ډلو حضور په هکله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې کړی چې په هیواد کې میشتې ټولې ترهګرې او بیلتون غوښتونکې ډلې نړیوال او سیمه ییز امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسوي چارواکو په دغه هیواد کې د یو ترهګریز برید د طرحې په تور د یو 22 کلن افغان ځوان د نیولو خبر ورکړی دی. د فرانسې د ترهګرۍ ضد یو څارنوال د شنبې ورځ ویلي چې دا ځوان د سویلي تولوز په سیمه کې نیول شوی دی. د څارنوال چې نوم یې په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې تېره میاشت د دغه هیواد او امریکا د پولیسو ګډې څېړنې د دې ځوان د نیولو لامل شوی دی. د اسوسییشن پریس د راپور پر بنسټ د ځوان د فوټبال په یو ډګر یا پلورنځي کې د یوې ناوړه کړنې د ترسره کېدو نیت لاره. د ترلاسه شوي اسنادو له مخې نیول شوی ځوان له داعش ډلې سره اړیکې لري. یو شمېر فرانسوي چارواکي زیاتوي د ځوان له یو بل 22 کلن افغان سره چې څو ورځې دمخه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پر ورځ په دغه هیواد کې د برید طرحې په تور نیول شوی و اړیکې لرلې. د یادونې ده چې د افغان نصیر احمد توحیدي نومېده او تېره اونۍ د امریکا فدرالي پولیسو لخوا په دغه هیواد کې نیول شوی و. هغه د 2021 کال د سپټامبر پر 9 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو څو اونۍ وروسته امریکا ته تللی و. د چین لومړی وزیر لی کیانګ د خپل پاکستاني سیال شهباز شریف په رسمي بلنه د یوه پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي. دا موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې ورځ اعلان کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ دا 3 ورځنی سفر به د روانې اکتوبر میاشتې پر 14 نیټه پیل شي.
دواړه لوري به د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو په هکله وغږیږي. د معلوماتو پر بنسټ دا لوړپوړی چینایي چارواکی په اسلام آباد کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون کوي. د یادونې ده چې چین په پاکستان کې د کانونو په برخه کې په میلیاردونو ډالره پانګونه کړې ده. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پر چینایي کارکوونکو بریدونه ډیر شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې 2 چینایي انجینران په یو برید کې ووژل شول. د دغه برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکو ومانه. افغان ورزشکار علي بلال د مستر اولمپیاد د اندام ښکلا په سیالیو کې 2یم مقام وګاټه. دا سیالۍ د یکشنبې ورځ د امریکا په لاس ویګاس کې ترسره شوې دي. رایان ټیري چې تیر کال د اندام ښکلا د دې سیالیو اتلولۍ ته رسېدلی و، سږ کال هم دا ویاړ په خپل نوم کړ. د کلاسیک اندام ښکلا په سیالیو کې کاناډایي لوبغاړي کریس بومسټیډ د 6م ځل لپاره وکړای شول چې اتلولي خپله کړي او د 50,000 امریکایي ډالرو جایزه ترلاسه کړي. هغه د اتلولۍ د ترلاسه کولو وروسته خپل د مسلک سره مخه وکړه. همداراز آریان بینکس 3یم مقام ګټلی دی. دا لومړی ځل دی چې یو افغان ورزشکار په دومره لویه کچه سیالیو کې ګډون کوي او دا مقام ترلاسه کوي. په دې سیالیو کې ایراني لوبغاړي حسین کریمي ونه شوی کړی چې وروستي پړاو ته ځان ورسوي، خو یو بل ایراني ورزشکار هادي چوپان بیا وکړی شول څو د باډي بیلډینګ په برخه کې 2یم مقام وګټي. د یادونې ده چې 2 میاشتې مخکې هم علي بلال په امریکا کې د نیویارک پرو د بدن ښکلا سیالیو اتلولي ترلاسه کړې وه. قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.